الله وی زما بندگان سوق دي وعباد الرحمن الله وی جو سوق زما بندره نو دا عباد الرحمن دا یو عنوان الله لګولې دي الله وی زما بندگانو کې بدادا صفات پکاري چې دا صفات پکې نو الله وی زما بندره او چې دا صفات چا کې نه ما بیا د شیطان بندره فرمایي وعباد الرحمن د رحمان بندگان سوق دي الذين يمشون على الارض هونا هغه خلق دي چې دوی پزمکه باندې په عاجزه باندې ګرځي تکبر او لوی نه کوي په انکسار او په عاجزه باندې پزمکه باندې ګرځي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې د دین نه غافل خلق د دین پروا نه کوونکي خلق دوی سره ملوشي او دوی سره په جهالت باندې پیش راځي نه دوی هغه ته وی سلاما زما د طرف نه پتا سو باندې سلامتیا ده معنا ته په جهالت رااله خو زتا سره جهالت نه کوم زتا سره د جاهلانو غوندي جواب نه در کوم بلکې هغه دوی سلاما معنا سو د بدی خبرې د غلطی خبرې جواب په خبره باندې ورکي الله وی دا زما بندگان دي دا یو صفت شو یاد ساته دویم صفت د عباد الرحمن د الله د بندگانو دویم صفت سره والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دویم صفت الله وی زما د بندگانو داري چې دوی بشپتی رہی خپل رب ته بشپتی رہی سجدا وقیاما کله په سجده کې او کله په ادریدو کې الله ته شپتی رہی په قیام او په سجود کې الله اکبر دا نعمت زمونږ اغشته شوی دی د شپې د عبادت خوند او مزه دا زمونږ نه سلب شوی دا مونږ د شپې نه مون نشو کولی اکثر خلک ماسختن منځو کې او بسترې ته رسېدو د پاره او د سمات کې وی بیا بسره پاسم تشي مجازو کې بسملی دا ډېر غلط عادت دی او د سمات شو فوري او تاسو کا ټیک دا که نفل نه کې مکوا او بیا د سملا او دس کې ګرځېدل ګوریا ساته د کمال عمل له مونږ خو دې پسې استادجی دا وظیفه راکاو دا وظیفه راکاو کار می دا یو وظیفه والا او دس کې ګرځا چاردام کې ګوریا صرف استنجا نه ده کافی پورا چاردام کې ګرځا یو صحابي یا رسول الله مالدار کېدل غواړم وی او دس کې ګرځا نو د شپې د عبادت هغه تلذذ او خوند دا غي نه مونږه محروم یو دې کې کم خوند دی الله د خپل بندگان صفاتو کې فرمایي والذین یبیتون لربهم هغه خلق چاوی شپتی رہی خپل رب تا سجدا و قیاما پا سجدو پا قیام کی سیدت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسخوطن او دست چاردامو که دا جمعی اگدیش پیوی پا 2 رکاتو بانے ادره دا او قرآن شروع اللہ اکبر پرونیو کس ورکڑیو خبری خبر ورکڑیو گروپ کیو غالباً دا پیر حزب اللہ جان سے بیو گروپ تے اصلاح امت آگے کیو خبر آو دیر قیمتی ہو وی اے بندہ کچرت بخبل زڑکی دا اللہ محبت تلل غواڑے جزما پزڑکی دا اللہ محبت سمر دے طول کے دا خپل محبت نو قرآن سر خپل محبت تو گورا جستا دا قرآن سر سمر محبت تے سمر جستا دا قرآن سر محبت تے عمر ستا دا اللہ سر محبت تے کہ دا قرآن محبت جڑکی نشتا نو دا اللہ محبت نشتا لکی نو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 2 رکعت نفل نے تو تڑاو سورہ بقرہ شروع کڑا سورہ بقرہ دا 286 آیاتون دی 2 سپاری دی تقریباً 2 سپاری ختم کڑی سورت آل عمران شروع کڑا آل عمران ہم تقریباً 40 رکو دی آل عمران ختم کا بے سورہ نساء شروع کڑا او دا سی وینام نه لگا زمونگا پروجه کی جزو یا زمونگا زمان مرگری قاریان تلاوت کئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون دا سننا یو آیات باندې ادریدل د رحمت په آیات باندې دعا کول د عذاب په آیات باندې د الله د عذاب نه پناه غوښتل په دې ترتیب به تلاوت کولو نو سورہ نساء ختم کړه سورہ مائده شروع کړه نو چې 2 رکعات ختمول نو خادم ورته وی سبا راو ختم سبا چراوگی دا نفل و ٹیم ختم شو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زر آگا رکعت پورا کو اللہ تا پا فریاد شو ربا اے ربا
د جمی دا شپې دومره لنډې شوې چې د فاطمې پکې 2 رکعات هم برابر نشو. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الله وی زما بنده هغه کس دی چې ما ته شپه تیری په سجده کې او په قیام کې سجدا وقیاما. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. دریم صفت د عباد الرحمن داره د الله د بندگانو دریم صفت داره چې هغه به الله ته فریاد کوي، الله ته به جړا کوي، الله ته به توبه وباسي. سبوي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. الله ما د جهنم د اور نه وساته، یا الله زمونږ نه د جهنم اور لري کا، یا الله نور کافران ډیر دي رب ما د دوزخ نه وساته. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. الله موږ د عذاب د جهنم نه وساته. ان عذابها كان غراما. بشک د جهنم عذاب دا ډیر سخت او ډیر خطرناک دی. الله دې ته حفاظت وکړي. بل درې صفات شو. څلورم صفت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله وی څلورم صفت د الله د بندگانو دا دی چې څوک د الله بندگان دي هغه وی الله وی څلورم صفت په پکې دا وی چې کله دې خرج کوي پیسې لګي نو دې بس کوي لم يسرفوا ولم يقتروا. اسراف به هم نه کوي او کمې به هم نه کوي، شومتیا به هم نه کوي او کمې به هم نه کوي. یاد ساتئ ځان سره مونږ چې کله غریبانان یو فقیران یو نو شومتیا کو کور کې کور والو باندې سختی او تنګی راولو وې دا دې دومره ولګولو دا دې دومره وکړه او چې کله مال دولت زیات شي نو بیا اسراف کو. نو تبه د اسراف او د تقدیر د کمین او د زیاتی دواړو نه بزن ساتي. حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي ما افتقر من تعالی کما قال وی هغه سړی نه فقیر کیږي چې هغه درمیانه چلیږي. کم سړی چې خرچه کې درمیانه چلیږي ان نه غریب کیږي چې لشل به الله شي نو بیا خرچو ته کار وي به ضرورت دیو جنا. الله وی زما بندگان سوګ دي چې دې درمیانه په انفاق کې په خرچ کولو کې درمیانه چلیږي. وکانه بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر. پنځم صفت دا چې دی په اس حالت کې د الله نه بغیر بل چاته فریاد نه کوي، بل څوک بنه را بلی د بل چا بندگی او عبادت به نه کوي. لا يدعون مع الله الها آخر. الله سره شریک نه پیدا کوي. الله سره شریک پیدا کول څه مطلب دا مې ته بار بار ویلي دي چې کوم کار د الله دی هغه د مخلوق نه غوښتل دا شرک دی. کوم کار د الله دی ا د مخلوق نه د هغې تمه کول او د هغه غوښتل دا الله سره شریک پیدا کول دي. اور ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. نه قتلی هغه کس چې الله حرام کړی دی مگر په حق د اسلام باندې. اسلام د چا د وجلو حق ورکړی دی لکه قصاص کی یو سړی مړی وکړه ابا قتلولی شي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. ایمان والو پتا سو قصاص فرض دی. الحر بالحر اصل با اصل باندې وجلی شي والعبد بالعبد غلام با غلام وجلی شي والانثى بالانثى شذا با شذا وجلی شي. نو قصاص نو دا په حق د اسلام باندې دی یا چې اسلامی نظامی نو بیا یا شادی شده سړی شادی شده خزا چاغه باندې د زنا گواهان پیش شي نو هغه وجلی اپکان اشتلی سنگسارول دا په حق د اسلام باندې دی. نو الله وی ما سره شریک نه پیدا کوي او قتل نه کې بنا حقا ولا یزنون او نه زنا کوي نه زنا کوي. بزما د تقریر غرض دی پورے دی الله سره شریک نه پیدا کوي د الله بندگان اور قتل نه کوي بنا حق باندې او زنا نه کوي. نو الله رب العزت په دې آیاتونو کې د خپل بندگانو صفات فرمایي. زمکه باندې په عاجزه ګرځي زما بندگان شپه تیری الله تا په ولاړه او په سجده کې زما بندگان اور الله سره شریک نه پیدا کوي زما بندگان
قتل نہ کوي بنا حق زما بندگان زنا نہ کوي زما بندگان ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الله وی جسوک دا کارونه کوي الله سره شریک پیدا کوي قتل کوي زنا کوي اور پزمک باندې په تکبر او په نخرو باندې ګرځي یلقى اثاما الله یو کنده د په جهنم کې هغه ته اثام وي هغه ته به ورلړک الله دام توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم جمعه مبارک ورځ ده د فلسطین دغه مظلوم مسلمانانو لپاره د زړه دعا وکړي الله ته ورسره مدد وکړي یا الله مونږ کمزور یو یا الله مونږ د هغوی مدد نشو کولی رب ته د طاقت او د قدرت مالکي د خپل قدرت اظهار وکا خپل طاقت ښکاره کا یا الله د امریکي او د اسرائیلو تغه ظالمان نیست او نابود کا اول ولا هدایت وکا که هدایت په نصیبه کې نی د عادیانو د سمودیانو غوندې رب عذاب په نازل کا دغه مسلمانان دغه مظلومان یا الله د اسرائیلو او داوی د مرګرتیان د مظالمونه بچ کا الله دا امتحان ختم کا یا الله تمام اسلامی ملکونو حاکمانو پڑھ کی غیرت پیدا کا اسلامی حمیت پکې پیدا کا چې دا مسلمانانو سره مدد کی الله زموږ په حال باندې رحم کی برحمتک یا ارحم